امام زین العابدین رحمت الله تعالی علیه خپل بچی حضرت باقر رحمت الله تعالی ته نصیحت کاوه، ورته ویل بچی د څلورو کسانو سره دوستي مه کوه، بیخي 15 منټه ورسره کښېنه هم، او که چېرته پر لارې سره مخامخ سواست د 15 سکینټو لپاره ورسره درېږه مه، په لار کې هم 15 سکینټه مو ورسره ملګری کېږه په سفر باندې. ورته بابا جان هغه کوم 4 کسان دي او دا څونه خطرناک دي؟ بچی وی زه ډېر زیات حیران سوم او ډېر متوجه سوم دې خبرې ته. وی ده راته وفرمیل پلار چې بچی یو بخیل سړی دی، له دې سړي سره هېڅکله دوستي مه کوه، په سفر کې ورسره ملګری کېږه، مه ورسره کښېنه، مجلس مه ورسره کوه، مه تعلق ورسره ساته. ولې؟ وجه چې شته له دې وجې چې هغه به په داسې وخت کې تا ته دوکه درکړي چې په هغه ټیم کې به ستا د ده لپاره ډېر سخت ضرورت وي، یعنې ستا به واده ته ډېر سخت ضرورت وي، خو هغه به تا ته دوکه درکړي. او دویم سړی چې دی هغه دروغجن سړی دی. د دروغجن سره چې پوه سې چې دا دروغ وایي، له دې سړي سره 15 سکینټه مه کښېنه، مجلس یې مه اختیاروه، په سفر کې مو ورسره ځو، تعلق مو ورسره ته، دوستي مو ورسره کوو، ځکه چې هغه دروغجن سړی تا ته هر څه راسته چپه کړي او چپه راسته کړي، لیرې درته ژیندې ښکاره کړي، دومره دې سخت وبېروي او ژیندې درته لیرې ښکاره کړي، دنیا به در باندې ګډوډه کړي. چې د چا دوست دروغجن یې، ملګری دروغجن یې، دونه به پریشانه کړي هسې ناکه په ناکه هېڅ به هم نه وي، خو پر ده باندې به اسمان و ځمکه دواړه راولي، یا به هر څه یې خدای به دونه بې خطري کړي، دونه به بې احساسه کړي چې هېڅ هم نشته. نو د دروغجن سړي سره دوستي مه کوه. او دریم سړی فاسق دی، د فاسق سره دوستي مه کوه، ځکه چې دا به د یوې ګولې په بدله کې تا خرڅ کړي، پر یوه ګوله به دې بدل کړي. یا د دې نه هم کم امام باقر رحمت الله تعالی علیه فرمایي، وایي ما ترې پوښتنه وکړه چې بابا له د یوې ګولې نه کم بیا څه شي دي؟ ګوله خو زه پېژنم، د یوې سکې د یوې روپۍ په بدله کې به تا خرڅ کړي. فاسق آدمی، فاسق سړی، ګناهګاره، د الله دشمن. وایي هغه راته ویله بابا، راته ویل پلار حضرت زین العابدین رحمت الله تعالی چې د یوې لقمې نه کم، د یوې ګولې نه کم امید د ګولې دی، پر تمه باندې به تا خرڅ کړي، ستا دوستي او ستا کار او ستا کیسه به ټوله پر تمه باندې یو څوک په تمه ورکړي، هر څه به دې بدل کړي. او څلورم سړی د وسیلې رحم ختمونکی، د قرابت ختمونکی سړی دی، له دې نه لرې لرې اوسېږه، د دې سره 15 سکینټه مه کښېنه، له دې سره دوستي مه کوه، له دې سره په لارې کې ځمه، ملګري کېږم، د دې سره کښېنمه. ولې؟ ځکه چې ما څو ځایه قرآن کې لیدلي دي چې په دغه سړي لعنت ویل سوی دی. زموږ کم کور او کم مسلمان بنون د وسیله رحمي د ختمولو والا نه، د قرابت د شکولو والا باندې. نن خو د ټولو نه غټ نشان موږ د قریبانو سره جګ کړي دي.